ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني د افغان ولس او د طالبانو غوښتنو ته ټولو ته یې ځواب په یو ځل وویلو. ډاکټر صاحب غني افغان ولس چې ته بار بار غوښتنه کوله ولې هیواد ته نه راځي او څه وخت به هیواد ته راستون شي، او طالبانو ترې هم د مسکو غونډه کې غوښتنه کړې وه چې را دې شي افغانستان لویې جرګې ته، چې پخواني ولسمشر محمد اشرف غني ته د طالبانو لخوا دعوت ورکول شوی و او افغان ولس ته د غوښتنې بار بار کړې وي، ټولې ته یې په یو ځل ځواب ویلی او ځواب یې مثبت دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني خپل راتګ لپاره تیاری وښوده، خو طالبانو ته یې یو شرط وړاندې کړ. د افغانستان پخواني ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې افغانستان ته د تګ لپاره سمدلاسه کوم پلان نه لري، خو که چیرې طالبان په افغانستان کې ټاکنې وکړي او د ولس د خوښۍ حکومت رامنځته شي، دی تیار دی چې ولاړ شي خپل هیواد افغانستان ته. پرون د افغانستان سفیر په مسکو کې ومنله چې دوی پلان لري اشرف غني په افغانستان کې جوړېدونکې لویې جرګې ته را دعوت کړي. ښاغلي ولسمشر غني ویلي که په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ شي او د افغانستان د ولس په خوښه وي، نو زه تیار یم چې خپل هیواد افغانستان ته درستون شم او افغانستان دپاره خدمت هم تیار یم. خو طالبانو تر دې مهاله د اشرف غني د غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د غوښتنې بار زیات افغان سیاستوالو هم کړي چې له طالبانو تر اوسه بې ځوابه دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.